باب یې ښودی دی باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي. الله اکبر. هسې که چا ماله دې جواب راکړو نو زه به ومنم چې ډېر پوهه سړی دی. نیکان خلک به ختم شي، د دې دلته څه ضرورت دی؟ خو صحیح شو. بارک الله فیک. که دنیا کې څوک د همیشه دپاره پاتې کېدی نیکان خلک به پاتې شي، نو چې دغه نیکان پاتې نه شو نو ته څه شي دوکه کړی ته به کې پروت یې. او په نیکانو کې په تقوادارو کې د تقوادارو امام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم اتلی نه دنیا نه اتلی. دا نور پیغمبران ټول تلي، صحابه کرام تلي، ابی سلسله. دا کوم امام دا کتاب چې موږ وایو دا هم د خاورو د ډېرې لاندې پروت دی. نو ته به پاتې شې څه؟ دا چې دومره اوږده اوږده ارمانونه او اوږده اوږده امیدونه او دنیا کې سم ورننوتی ولې ته به پاتې شې څه؟ نو حدیث راوړی دی د مرداس الاسلمي رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یذهب الصالحون الاول فالاول. نیکان خلق به ختم شي، په یو بل پسې به رواني. اول به مخکینی لاړ شي، بیا به بل لاړ شي، بیا بل لاړ شي. داسې وخت به راشي چې نیکان خلق به بالکل ختم شي. د قیامت په علاماتو کې موږ ذکر کړی. د قیامت په علاماتو کې تاسو ته یادي، هم په دې شپه زموږ درس و، موږ یو نښه د قیامت په علاماتو کې دا ذکر کړی و چې نیکان خلق به څه شي؟ هغه ختم شي. نو نیکان خلق چې کله ختم شو ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. سبحان الله. دا نیکان خلق چې ختم شي کنه، باقي به داسې خلق پاتې شي لکه وربشي چې ته په غلبیل کې او په سیشي کې صفا کې کنه او بیا ګند څه شي هغه پاتې شي. یا ردي کجوري دې ډېر شي راګستي او هغې نه دې هغه صفا صفا لرې کړه او هغه ګنده ګنده څه شوي هغه پاتې شو. د وربشو هغه ګند پاتې شو. دقه شان دا نیکان خلک چې لاړ شي د باقي خلک به دقه شان وي. بېکاره خلک به پاتې شي، د دین نه لرې خلک به پاتې شي او دینداره خلک به ختم شي. دا معنا د دې حدیث. ذکر سوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یبالیهم الله بالا، اس پروا به الله دې خلکو نه کوي. ولې به الله پروا نه کوي؟ صحیح ده. په دې نه ښکلی جواب نه دغه نه ده. الله ولې دې خلکو پروا نه کوي؟ دوی د الله پروا نه کوي. نسوا الله چې کله دوی الله هېر کړو الله دوی هېر کړو. دوی هېر کړو چې کله دوی راولګېدو الله یې هېر کړو، د الله دین یې هېر کړو، الله راولګېدو دوی یې هېر کړو. قیامت په ورځ به هم الله دوی ته دا وایي مجرمانو ته نن موږ هېر کړي. الله به ورته وایي کما نسیتم لقاء یومکم هذا، لکه څنګه چې تاسو نه قیامت هېرو. نو څنګه چې ته کوې داسې به درسره کېږي، څنګه چې ستا عمل یې دغه شان به درسره کېږي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ای مؤمنانو مه کېږئ په شان د هغه قوم چې الله یې هېر کړو نو الله د هغوی نه خپل ځانونه یې هېر کړو. ځانونه یې ته داسې هېر کړو چې دنیا یې صرف مخې ته او دین ته هېر شو. نو چې دین ته هېر شو خپل ځان ته هېر شو نو په آخرت کې لاړ جهنم ته. ځان ته هېر شو چېرې ځان د جهنم نه بچ کول غواړي. دا خلک دا چې د نیکانو خلکو نه بد پاتې شوي دي د الله به هېڅ پروا نشته. خو چې دا و چې د هغوی د الله دین څه پروا نه وه. لکه خلک راشي موږ پسې اوس هم تپوس کوي، کله څوک راشي دعاګانې هم نه قبلېږي، څوک وایي برکت نشته، څوک وایي دا شی نشته دغه نشته.
دیني حالاتو تپوس ته وکړه نو په خپل هم ټول ګډوډ دي مونځ او اودس برابر نشته نشې تماشې سندرې ټنګ ټکور فحش فلمونه رابطې غلطې هر څه به دی کوي خو تپوس دا کوي چې برکت نشته تپوس دا کوي چې یاره دعاګانې الله زما قبولې نه کړي نو څنګه چې ته کوې داسې درسره کېږي کله چې ته راولګې د الله دین هېر کړې الله به تا هېروي او چې کله ته د الله د دین قدر کوې او الله یاد ساتي او د هغه د پیغمبر قدر کوې نو الله رب العزت تا نه هېروي چېرته دې هم نه هېروي ځکه حدیث کې دا راځي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده په راحته کې الله یاد ساته په سخته کې به دې نه هېروي نو څنګه چې ته کوې داسې به تا سره کېږي ته چې کله د الله دین هېر کړې بیا به د الله هېروي مقصدي خبره دلته هغې له راځو هغه دا ده چې نیکان خلک په دې دنیا کې پاتې نه شي نو ته څوک یې چې پاتې به شي دا مرګ ډېر ناشنا میلمه دی ناشنا په دې دی چې د ده څه پته نه لګي کله راشي اوس هم په دې خوا او شا کې کار کوي ښه ډېر ګورئ ښه ډېر کار یې خوا او شا کې وکړو کله راشي نو رانه خپلو خپلوانو کې څوک ویسي او کله رانه پردو کې ویسي کله په ملګرو کې رانه څوک ویسي ټوله اشاره دې ته دی چې نمبر ستا دی ځکه اسرائیلي روایتو کې یو روایت کې داسې راځي چې یو کس وي ملک الموت ته دا ویلي چې ما نه سائل نو ما ته به ووایې هغې ښه بیا پسې یکدم راغی وایي ستا وخت پوره شو ما ورته وایي څنګه وخت پوره شو تا خو ما ته ویلي چې زه به تا ته ویم وی څه وخت مخکې پلانې مړ و ستاسو په کور کې وی او وی بیا پلانې مړ شو وی او پلانې مړ شو خپلوانو کې وی او وی دا ټول ما تا ته وي چې تا پسې در روان یم خو ته نه یې پوه شوې موږ څه ناشنا خلک یو ګوره ادم دا بچي نه ډېر ناشنا او بیا موږ په دې دور کې یعنې څه ناشنا په دغه کې به ناست یو په لاسنیوي کې او په تعزیت کې د نږدې انسان لاسنیوي به یې تعزیت والله دې وبخ الله دې رحم الله دې مرګ را روان دی مرګ را روان مرګ به راځي او حق لر او چې ته که تعزیت نه راوځي لکه هېڅ شي نه شي او بله ده سبحان الله لکه کله چې د مرګ دا خبرې کېږي نه لکه اوس د مرګ دا مسله روانه چې مرګ به راځي نو زموږ دې ته سوچي چې هغه پلانې به مري هغه پلانې به مري هغه چې بیمار شوی دی هغه به مري زموږ هغه تره عمر یې ډېر دی هغه به مري ماما به مري کاکا به مري ښه دی خپل ځان ته سوچ نه کوي چې ته به مري الله دې نه کوي ته به دې لیکل راوړي دا مرګ عجیبه په دې دی چې وخت یې نه دی معلوم یو دکې دا عجیبه خبره ده دویمه پکې عجیبه دا ده چې د چا قدر او لحاظ نه کوي د هیچ چا قدر او لحاظ نه کوي د هیچ چا قدر او لحاظ نه کوي ماشوم نه پرېږدي مشر نه پرېږدي کشر نه پرېږدي بوډا نه پرېږدي بیمار نه پرېږدي چې بچي نه وي هغه نه پرېږدي چې بچي واړه واړه وي هغه نه پرېږدي ښځې ته شاته ډېرې پاتې کېږي هغه نه پرېږدي عالم نه پرېږدي مجاهد نه پرېږدي پیغمبران نه پرېږدي نیکان خلک نه پرېږدي نو زموږ کې به څوک پاتې شي د هېچ چا قدر نه کوي ځوان هلک په سره ځوانۍ کې بس ثابتې وایي هلکه نو سړی وایي چې نو خو ځوان وایي که ځوان وکړه هر څه حکم د چا و د الله یو سړي ته به ساه والي د هغه به پنځه شپږ بچي واړه واړه بچي وي ټول یتیمانان پاتې شي وایي دې مرګ په چا زړه نه سوځي یو سړی به مړ کي ساه به ترې والي په هغه پسې به شاته دوه ښځې درې څلور به کونډې پاتې شي خو دې مرګ په چا زړه نه سوځي یو عالم نه به ساه والي ټول امت به یتیم پاتې شي خو د دې مرګ په چا باندې زړه نه سوځي پیغمبر نه ساه واخلي نو پاتې څوک شو
د دې دپاره امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی دی او څه ناشنا باب یې راوړی او په څه ښایسته طریقې سره امام بخاري موږ پوه کول غواړي چې اورېدونکو لوستونکو پاتې کېږئ به نه ګورئ ځئ به او دې دنیا نه به ځئ چې دغه نیکان خلک تللي دي نو لیتوب پاتې شي نو بیا مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې مه دوکه کېږه په دې باندې او د دنیا طلاقه که ځکه یو شاعر وایي ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه د الله داسې بندګان شتي هوښیار بندګان چې دنیا له طلاق ورکړی دی او د فتنو نه یېرېدلي دي او وایي چې کله ورته پته ولګېده چې د دنیا همیشه د اوسېدو ځای نه دی نو د دې نه کښتۍ جوړه کړه د دنیا نه څه جوړه کړه نو څه معنی شو کښتۍ نه کښتۍ باندې سړی څه کوي یو طرف نه بل طرف ته ځان رسي بس ورته پته ولګېده چې د دنیا همیشه د اوسېدو ځای نه دی کښتۍ یې ته جوړه کړه نو په کښتۍ کې سړی خپل مقصد پوره کوي د یو ځای نه بل ځای ته یو سر نه بل سر ته ځان ور سامان وړي ته ځي چېرته ځي ځان ورسو خو کښتۍ کې خو څوک پروت نه وي که نه کېږي پکې نه څوک په دې کښتۍ کې اوسېږي او نه دغه ځای د اوسېدو دی نو د دنیا نه کښتۍ جوړه کړه چې صرف پې ته آخرت ته واوړې بس د آخرت چې دی که نه د آخرت دا ژوند دې ته یو پول تللی دی او هغه پول د دنیا ده ځکه موږ نور درسونو کې هم دا خبره کړې ده چې دې ته دنیا ته ځکه ممر ویلی کېږي دې ته مقر نه ویلی کېږي او ممر هر هغه ځای ته وایي چې بل ځای ته دې رسوي بس او مقر هغه ځای ته وایي چې سړی پکې اوسېږي همیشه نو د دې دنیا بس دغه مثال دی چې ما او تا رسوي آخرت ته د پول دی په دې پول موږ روان یو او آخرت ته رسو هغه بیا مقر دی نو بیا د هر سړي خپل اعمال دي چاته په جنت کې ځای میلاو شي چاته جهنم کې وریاذ بالله نو د دنیا مقر مه ګڼه دا څه ګڼه ممر یې ګڼه ممر په معنی د دې چې یعنې لږ وخت پکې بس پول دی ته پې تېرېږي نو په پول باندې څوک ډډه لګوي تاسو دلته کله روان یې کله په سیند باندې سړی تېرېږي لکه زموږ په علاقو کې خیال هم کړی که نه د رسو پول پې د پیادو پولې خلک پې تېرېږي چېرته څوک داسې که ودرېږي نه ودرېږي پې ډېر مه ولې مه ودرېږي ونه غورځېږي ګډوډ نه شي خراب نه شي سیند به د باندې راوځي نور شي چل به وشي زر تېر شه خو خپل ځي ته ځه نه دغه شان دا دنیا ده دلته چې دې زړه ولګو خرابېږي به زړه به نه لګي دنیا په دې ورغوي کې ساته بس د دې ورغوي نه زړه ته مه راوړه او چې کله یې د دې ورغوي نه زړه ته راوړه نو بیا به دې خرابوي دا مقصد دی دې خبر